کچر ته هم کوم ملګری ډیزاینر وي او یا غواړي چې یوټیوب لپاره داسې ویډیوګانې یا داسې پکچرز یعنی عکسونه پیدا کړي یا داسې بیک ګراوند میوزیک پیدا کړي چې هغه یوټیوب کاپی رائټ ور باندې ورنه کړي په هغې باندې نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم دا تاسو کوم ځای څخه پیدا کولی شئ تر څو تاسو ته یوټیوب ټیک ټاک او داسې نور پلیټفارمونه کاپی رائټ ور باندې درنه کړي فری کاپی رائټ بیک ګراوند میوزیک وي فری کاپی رائټ ویډیوز وي فری کاپی رائټ پکچرز وي راځئ تاسو هغه ویډیو راسره وګورئ که تاسو ته خوښ شوه لازمي در سره لایک او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. دا به شي کروم براوزر ته کروم براوزر ته کله راغی د ټولو موبایلونو کې موجود وي دلته به تاسو څنګه وکړئ دلته به تاسو په کروم براوزر کې ورته ولیکئ پیکسیبی یا لاندې ګورئ پیکسلز یا میکسیکیټ د درې هغه ویب سایټونه دي چې د دې که میوزیک وي یعنی آډیو ویډیو وي یا هم بیک ګراوند لپاره کوم پیکچرز وي نو هغه باندې یوټیوب کاپی رائټ نه درکوي. تاسو به یوازې یوه لیکنه ورسره کوئ چې نو کاپی رائټ یا فری کاپی رائټ نو په هغې سره به تاسو څنګه کوئ یوټیوب به تاسو ته کاپی رائټ نه درکوي. لازمه سرچ ته دلته سرچ کې تاسو پاس درې واړه ګورئ پیکسیبی میکسکیټ او پیکسلز تاسو دغه درې واړه چې هر یو ترې سرچ مو کړ خو زه میکسکیټ تر ټولو غوره ګڼم راځم دلته سرچ کوم که تاسو د دې لپاره د یوټیوب لپاره بیک ګراوند میوزیک هم راخلی د خپل ویډیوګانو سره یې بندوئ نو کومه ستونزه به انشاءالله نه درته جوړوي او همداشان یا مو کوم شارټ انیمیشن ویډیوګانو لپاره مو کوم کلیپونه ترې راخیستل دلته تاسو ته ویل دي چې سټاک ویډیوز تقریبا 45 دي او همداشان میوزیک 0 دانې پلس یعنی پلس نور هم دي او نور ساوندز افیکټس دي نو زه دلته ساوندز افیکټس باندې کلیک کوم دلته تاسو پاس سرچ وګورئ دلته پاس سرچ تاسو هر ډول ساوند چې خوښي دلته یو ځل وګورئ درته پلی کوئ ګورئ کلیکر دپاره دی ښه په څنګ کې بل مثلا تاسو ویډیوګانې غواړئ یا تصویرونه غواړئ راشئ دلته په ویډیو یا پکچرز باندې کلیک وکړئ مثلا زه ویډیوګانې غواړم ما دلته په دې باندې کلیک وکړ اوس د دې لپاره دا ټولې ویډیوګانې یعنی په دې کې به تاسو راشئ بیا دلته سرچ ته ګورئ یوه خبره یاد لرئ په سرچ کې زه دلته ورته لیکم زه دلته دا ورته لیکم اوس دلته سرچ کوم ګورئ دلته به لاندې راشئ اوس تاسو ګورئ که دغه یوټیوب سبسکرایب کومې بټنې چې دي دا ویډیوګانې که دا تاسو په خپله ویډیو کې راولئ نو تاسو ته به هیڅ ډول ستونزې څنګه کوي نه جوړوي. زه همدغه ویډیوګانو همدغه پکچرز یعنی د همدغه تصویرانو او نورو شیانو څخه ګټه اخلم او ماته هیڅ ستونزه نه جوړوي. ګورئ ګرین سکرین هر ډول چې تاسو غواړئ د پاسه نوم ورته لیکئ بس دغه وروسته تاسو ته راځي همداشان نور میوزیکونه کولی شئ تاسو له همدغه ویب سایټ څخه راواخلئ. د تاسو نور ویډیوګانو لپاره لازمه موږ در سره فالو کړئ.